تقیه کار د چا دی او په دین کې د چا خاطر نشتا مسله چې څنګه قرآن سنت بیان کړی دا او ما شان به من او عنت بیانې پای کې به کمې زیاتې نه کې کدی وکړو نو عند الله ته مسؤولي د تا نه به تپوس کېږي د دنیا د غرض دپاره به تقیه نه کوي چېرې خلک به د خلکو په نظر کې به کمزوری شم او زما احترام به پرېږدي ما ته به بیا څه نه راکوي نو دا یاد لره 1,40,000 کم ځای ته انبیا علیهم السلام راغلي دي هغې په دین باندې د چا نه اجرت نه دی غوښتې تنخوا نه ده غوښتي نو چې کله ته په دین باندې تنخوا غواړې بیا ته حق نشي ویلی او نه بیان د حق کولی شي ځکه ستا غرض هغه تنخوا ده که حق ووایې نو هغه تنخوا در باندې بندېږي خرچه در باندې بندېږي د دې وجې نه د اسلام تعلیم دا دی چې تقیه به نه کوې او د حق بیان به کوې که یو سړی د تا سره حق مني پبیها ورنه پبیهو نو په اسلام کې تقیه نشته تقیه دا کار د شیګانو دی شیګان چې دا تقیه کوي اهل سنت و جماعه دا تقیه نه کوي نو تقیه دا په اسلام کې نشته که په اسلام کې تقیه وی نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم 52 غزاګانې ولې کولی او همدارنګه په 20 غزاګانو کې په خپله باندې بنفس نفي شریک شوی دی بیا ولې نبی علیه السلام مبارک دا 20 غزاګانو کې په خپله شریک کېده تورې راغېسته نو که تقیه په اسلام کې وی نبی علیه السلام به د مسلمانانو په جمع غفیره کې د مسلمانانو د مسجد نه مسجد نبوي نه دا 10 منافقین ولې ایستل د جمعې په مبارکه ورځ نو تقیه په اسلام کې نشته او بیا د دنیا دپاره تقیه کول زه یم ذلیله انسان د هغه نه نشته چې د دنیا د سوټکو دپاره هغه حق پټ کړي چاته بیان نه کړي نو د دې وجې نه دا حکم چې دی دا د جهاد په آیتونو باندې منسوخ دی چونکې دا صورت هم مکی دی دا د مکې معظمې د دور خبره ده په هغې کې نبي اسلام نرمي کړې ده او بیا د هجرت په 2م کال باندې جهاد راغلی دی نو په کار ده چې مسلمان خاص کر عالمي دین هغه د حق بیان وکړي او هغه چې دی تقیه ونه کړي ځکه تقیه دا کار د روافظو دی زموږ د اهل سنتو نه دی نو په دې آیات کریمه کې الله تعالی نبی علیه السلام مبارک ته د بدو بدلا په ښه باندې ورکول د هغې بیان کوي خو لیکن دا د مکي زندګۍ خبره ده هر چې پس د مدني زندګي ده نو په هغې کې امر د توري کړی دی هلته تقیه چې دا نشته تقیه دا منسوخ ده زموږ په دین کې الله تعالی دغه مضمون په دې آیات کریمه کې ذکر کوي